درنو او قدرمنو لیدونکو، ارزګان د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې ډیرې سیمې غرونو احاطه کړي، شنې او سمسوري درې لري، بهاندو رودونو او چینو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. ارزګان د امریکایي اشغال په مقابل کې د جهاد قوي او محکم سنګر وو. ولس یې د خپلې سیمې د ازادۍ لپاره بې شمېره ځاني او مالي قربانۍ ورکړې. اوس وخت رسېدلی د مجاهدینو قربانیو رنګ راوړی، یو په بل پسې د دشمن قوي پوځي مراکز او ولسوالۍ فتح کیږي او سیمه د دشمن له وجود څخه پاکیږي. زموږ فرهنګي او مطبوعاتي ګروپ چې د مفتوحه سیمو د لیدلو او هلته د فرهنګي فعالیتونو د غزولو او توسعې په تکل وتلی، په دې وروستیو کې د ارزګان ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چارچینو ته سفر کړی او د یادې ولسوالۍ د فتحې د جریان راپور یې چمتو کړی. راځئ چې په ګډه یې وګورو. د الیماره سټوډیو درنو لیدونکو، دا د ارزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ ده. کوم انګړ کې چې موږ ولاړ یو، دا په همدې ولسوالۍ کې لویه قرارګاه یا پی آر ټي وه چې له تېرو 6 کلونو راهیسې د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري په بشپړه توګه محاصره وه. دا قرارګاه دفاعي پوستې هم لري، لکه تاسو چې وینئ دلته د دشمن د اکمالاتو د بندېدو او په هغوی باندې د محاصرې کړۍ د تنګېدو له امله بالاخره دشمن دې ته اړ شو چې دا سیمه پرېږدي او له دې ځایه پښې سپکې کړي. دا په پی آر ټي په داخل کې د اوسېدلو ځایونه دي. همدلته د سیمې له یو تن مجاهد ایوب صاحب سره خبره کوو چې د دې قرارګاه کې د تخریب شوو وسایلو او عمومي معلومات را سره شریک کړي، څه ډول محاصره وه او څنګه بالاخره دشمن تیښتې ته اړ شو. مهرباني ایوب صاحب. دا تقریبا د 10 کالو راهیسې محاصره وه، دلته ډېر شانتې تخریب شوه، ډېرې سیمې چې نیونې وسوې، الحمدلله هغه چې دوی بر وتښتېدل. تقریبا له څومره محاصرې وروسته دشمن د تیښتې پرېکړه وکړه؟ نو دوی تقریبا اول ټول چارچینه دوی تسلط لاندې وه، بیا د هغه څه وروسته ټول علاقه د مجاهدینو په لاس کې سوه. الحمدلله هغه چې یو بازار دوی په لاس کې و، د 6 کاله راهیسې بازار هم د مجاهدینو په لاس کې سو، هغه چې دوی وتښتېدل. الحمدلله دلته ډېر مهمات او ډېر غټ وسایط پاته سوي وه. دلته د ډیسي توپ شمول او زیکویاکو دومیله ده او کمندوز اوان دي، ډېرې غټې مرمۍ دي او کوچنک مهمات دي. الحمدلله دا د اسلامي امارت د مشرانو په لارښودنه باندې او د اسلامي امارت د مشرانو په لارښودنه په کومه چې موږ ته راکړې وه کومه وظیفه، الحمدلله موږ دلته رالو. الحمدلله دا فتوحات راله او دلته دا کوم مجاهدین چې وه په ډېر نږدې علاقه کې وجود درلودی، دښمن نه سوه کولی چې دلته مقاومت وکړي او دلته دا تایرې کښېنوي. نو هغه و چې تایرې بولتې د غره په لمن کې کښېنولې، دا کوم مهمات دا کوم شیان چې دوی څه پاس الحمدلله په داسې حال کې د دوی مړي لا هم په دا قرارګاه کې پاته وه. تقریبا دا 3-4 کاله خو دا دوی ایستلي نه دي، په دا 4 کالو 15 کاله کې دا مخ تخریب سوي شیان دي. اوس دوی درولي وه، دا دوی کوم وسایل چې ولاړ دي یا کوم شی چې دوی پاته دي دا ولاړ دي. دوی ته دغه 6 کاله خو دوی د باندې ایستلي نه دي، دوی د محاصرې په حالات کې وه. هغه خواته که دوی لږ ګرځولي وو که ډېر. اوس چې دې مجاهدینو چې موږ لاس ته راغلي دي، الحمدلله مجاهدینو تر اخرې اندازې په دې حفاظت کړی دی، چا مشکل نه دی جوړ کړی، نه چا شی وړی دی، نه چا دوی ته مشکل جوړ کړی دی. نو موږ د دې حفاظت کوو تر اخرې اندازې پورې. موږ ته د مشرتابه د خوا څخه دا حکم شوی دی، فرمان دلته موږ صادر دی چې موږ د دې حفاظت وکړو. په تیرو 20 کلونو کې د چارچینو ولسوالۍ په مرکز او اطرافو کې له اشغالګرو او د هغوی له ګوډاګیانو سره سخته مقابله شوې. د ولسوالۍ مرکز او پوځي قرارګاوې د اوږدې مودې لپاره د مجاهدینو له لوري کلک محاصره وو. بالاخره دشمن د مخامخ مقابلې توان له لاسه ورکړ. د ځاني او مالی زیان په ګاللو سره خپل پاته عسکر د الوتکو په مټ انتقال کړل او سیمه یې تخلیه کړه. شپه سهاره اذان وایا ماتې تور اشغال کړ غازیاره اذان وایا تیره شوه د کفر شپه سهاره اذان وایا ماتې تور اشغال کړ غازیاره اذان وایا عزيمة
فتحه دولسا مبارک موشه زمون د سپین جمعات شهید مناره اذان وایا عظیم فتحه دولسا مبارک موشه زمون د سپین جمعات شهید مناره اذان وایا زیره د حریت او خپلواکۍ پر شمله و ټومبه ویښه زموږ د چم زخمي چناره اذان ووایه زیره د حریت او خپلواکۍ پر شمله و ټومبه ویښه زموږ د چم زخمی چناره اذان وایا تیره شوه د کفر شپه سهاره اذان وایا. ولسوالي مرکز ته څیرمه د چارچینو مرکزی بازار واقع دی چې د دشمن له لوري د ړندو بمباریو او د درنو وسلو او توپونو د ګزارونو له امله په بشپړ ډول تخریب شوی. ولسوالي ته د مجاهدینو په راتګ سره د بازار د بیرته آبادي چارې پیل شوې. د همدې نړیدلي بازار له یو شمیر دکاندارانو سره خبرې کوو چې په تیرو کلونو کې څه وحشتونه پرې تیر شوي او اوس یې تصمیم څه دی. د لیماره سټوډیو درنو لیدونکو دا د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ بازار دی. کله چې دلته دښمن په ولسوالۍ کې محاصره و بازار یې تړلی و او د بازار ټول شان یې چور کړي و. دغه راز یې دوکانونه اړولي دي د هغو لرګي و تیران یې وړي دي تر څو خپل ځان باندې وساتي. اوس ورځو په ولسوالۍ په بازار کې له خلکو پوښتنه کوو چې د مجاهدینو په راتګ سره او د دښمن په تیښتې سره دوی څه احساس کوي. د دې بازار یو تن اوسیدونکی دوکاندار د طاهر په نامه له موږ سره د دې بازار د بندښت او د خلاصېدو جریان شریکوي. طاهر صاحب مهرباني وکړئ له کله دا بازار بند و څه وخت خلاص و؟ دا بازار دغه 15 کاله کېږي چې بند شوی دی. زموږ دوکانونه ډک پاتې سوه د هغسې خپل په کالو خپل په دغه کې ووتلو. بیا خو د حکومت د طرفه څه جنګونه وشتۍ ونړېدله خو اوس بیا فلحاله د خدای سره راضي مجاهدینو ازاده کړي فتحه سو. اوس نو موږ میده د مسلمانان راځي خپل په دوکانو خپل په دغه ته اراده کوي د خیره جوړوي. د مجاهدینو پر راتګ موږ ډېر خوشحاله یو او ټول ولس خوشحاله دی. دا د 8 کاله کېږي دا بازار بند و. موږ دلته دوکانونه پکې لرو ځایونه لرو او بل د بازار ورا خواته زموږ دا لار 6 دقیقې وه. د هغه وطن تر دغه وطنه پورې موږ اکمالات نسو کولی چې مریض شي دغه خواته بوځو. دغه موږ 6 دقیقې مزل 7 ساعته 8 ساعته موږ به داسې راګرځېدلو په غرو کې نه دی ډېرې سختي. دلته دغه دښمنان چې ناست دغه عسکر دغونه جلې موږ سره کوي چې دغه ځای وانونه راغورځول موږ کورونه یې رابمبارول ویشتل په ډلو خلک یې شهیدان کړل. نو اوس د مجاهدینو پر راتګ موږ دا ټول ولسي خلک دغونه خوشحاله یي چې موږ بازار هم ازاده سو لارې هم ازاده سولې تلاشۍ هم نسته پوښتنې هم نه راسه کوي په عذابۍ هم نه ډېر خوشحاله یي. د مجاهدینو لاسته چې د بازار ولیدلی دی نن زموږ درېیمه ورځ د شپې و د ورځې ځینې وتلي بس خپل دوکانو ته ولاړ دي برچې سره اباتوو خوشحاله یي. خپل په کارو مو شروع کړې ده موټر مو ورته راوستلي دي خپل ټوله کډې و کورونه مو ورته راغلي دي. ډېر موږ په دغه خوشحاله د بازار کې اوس موږ اباتي کوو ټول خپل په کار اخته یو. چې مجاهدین راغله موږ ډېر خوشحاله یو. دا بازار آزاد سو موږ ته خپل سرای ته رالو خپل دوکانو ته رالو په هر څه خوشحاله د مجاهدین پر راتګ موږ ډېر خوشحاله یو. ډېر ښه چلند راسره کوي. موږ غواړو چې برته موږ خپل بازار جوړ کړو د خیر سره دوکانونه ورته راو او برته دا بازار د پخوا هلته ورسو د خیر. نو دلته چې پوستې ولې قرارګاهي ولې په سیمه کې شاوخوا شهیدان کول ملکي خلک به ویشتل توپونه به ویشتل تاسې به ډېر تلفات هم د دې قرارګاه ورسره لیدلي؟ ډېر ملکي تلفات موږ لیدلي. زه خپله د دوی په دغه کې خوښ شوی یم. نور کورنۍ مې خوښ شوی ده نور کلیوال مې خوښ شوي توپونه یې راغورځول. ډېر ښه دی چې دوی ولاړه د دوی څخه خدای خلاص کړو. د پرون نه ورنه ورځې د کار شروع کړل چې کسې بس خورا ښه کار مو کړي. ډېر خوشحاله یم موږ د خپل ژوند د زندګۍ څخه بیخي خوشحاله ډېر ښه اوسه چې دا ولاړه ورک سوه. د همدې نړېدلي بازار چې د دښمن د وحشتونو ښکار شوی دی یو پخوانی اوسیدونکی او د دې ښاروال پیدا مو کړ او خبره ورسره کوو. دی له تېرو 6 کلونو راهیسې له دې سیمې تللی و. کله چې دلته دښمن راغلی و د سیمه پرېښوله او اوس د مجاهدینو په راتګ سره بیرته دی ښار ته راغلی او د ژوند چارې له سره پیلوي. توپونه راغورځول خلک په عذابه لارې باندې بندې وې. یو شی هم نو په بازار کې پر دنیا باندې محاصره وه.
دوی نه کول چې لار خلاص کړي حکومت پر باندې کې وم او دغه چې دوی تکلیفونه ډېر خلکو ته ورکول ډېر خلک ځیر کړل ډېر خلک در بازار کړه دلته چې خلک له دوکانونو وتل په دوکانو کې شان و سامانونه اوس چې راله هېڅ شی هم نشته شانګر د هغه پوډریانو چور کړي وو چې د حکومت خلک وو اول زما په دوکان کې پوسته وغورځول چې زه ووتم زما په دوکان کې پوسته وغورځول حکومت وغورځول د خلکو په کورو کې پیسې وغورځولې هغه ټول شیان په هغه وخت کې لوټ شول چې حکومت وو په دغه وخت کې هېڅ شی هم نه دی تللی په هغه وخت کې شیان لاړل چې حکومت ته ورته وو کله چې بازار فعال و او دلته دغه نه و دشمن نه و څنګه فعالیت و بازار کې رش کش و خلک خوشحاله وله کار څنګه روان چې امریکایان راله ګوره حکومت راله حکومت دغه امریکایان راله بازار سکوت کاوه وار د وار بازار ډېر سم و رشه درلودی چې دلته امریکایانو ظلم شروع کړي حکومت ظلم شروع کړي خلکو زړه نشه کاوه ولاړ ووته و د مخ ډېر رش و دلته خارجیانو یا حکومت ظلم شروع کړي خلک ووته نو اوس چې دوی بیرته وتلي دي او مجاهدین راغلي دي ستاسې احساس څنګه دی دغه دی چې موږ بازار خوشحاله چې موږ بازار اوبه پیدا کړي بازار جوړ کړو دغه پرځای راغلی چې بیرته بازار جوړ چې اوبه پیدا شي همهغه د خواست همکاري وشي موږ ته اوبه پیدا کړي او موږ بازار بیرته را جوړ کړي موږ په دغه خوشحاله یو جزاک الله